تاریخ محترم ما یو خبره کوله. ما که چېرته د اشعري عقیدة الطحاویه دا درس ونشي که نه د ملګري خدمت ونه کړي نو زما یو استاد دی جامعة الرشید کې تخصص فی الحدیث استاد دی او ډېر الشیخ نور الرحمن هزاروي او ډېر تکړه ماته خپل مسلم شریف ویلی دی. ما ویل چې هغوی ته د احادیثو د خدمت یو کتاب ورکړو 15 منټه زه ورسره خبره وکړم شخصي کې نو که آیډي جوړه کړي او راشي دلته 15 منټه درس کوي نو دا د منکرین حدیثو چې کومې خبرې وخت په وخت به دا مرد کېږي او مطلب دا چې د احادیثو درس دی نو هغې پورې به انشاءالله لایف ټیک کېږي. الله دا به دومره خوندور کار وسي، دومره خوندور کار به وسي چې ډېر خوندور کار به وسي. الله دې وکړي. موږ د ملګرو سره د سیرت خپرونې نن دومره خوند وکړل، دومره خوند ودرېسي دا لږ پر مخ باندې لاړ سي بیا به دې تاسې زړونه نور بیا به لکه لیوني داسې ګرځېږي د سیرت په خپرونو ورپسې په خدای قسم. او د دې ترڅنګ چې د احادیثو درس هم پسې راسي، د احادیثو درس. شیخ صاحب کوم کتاب خدمت ورته سړی حواله کړي لکه ستاسو ذهن کې زه خو یم چې د شرح معانی الاثار د فقه بعضې احادیث پکې ډېر دي نو د احادیثو چې هر کتاب وي د احادیثو ډېر خوند به وکړي که بخاري وي که مسلم وي که معانی الاثار وي دا به دی دا خدمت وکړي او احمدي صاحب که راغلل هغه به د عقیدې درس خپل کار به کوي. خو نن رانغلل دما خو بیا داسې طبیعت ته یو څوک وعده خلافي را سره وکړي نو بیا خوند نه راکوي، بیا له خولې نه ورونه رابادېږي بیا خوند نه راکوي. نو الله دې پېښ کړي، الله جل وعلا دې وکړي چې راسي کله وخت چې راسي بیا موږ ته ووایاست. ډېر وخت دې نه راکوي د ملګرو دوستانو ته 15 دقیقې 20 دقیقې غوښتل هغه د دوی هغه خپله موضوع باندې چې کوم خبرې کوي نو چې د دوی موضوع په څومره وخت کې پای ته رسېږي موږ به دا پابندي ورباندې نه لګوو چې دومره دقیقې ځکه عالم هغه خو په خپله خوښه باندې باید درس و تدریس وکړي نه. اوس دا زه خپله یم د چا هغه پلار مې راګرځولی سي وایي بس دا تي صحیح ده انشاءالله. شیخ صاحب زه به ورسره خبره وکړم به د هغوی خپل ثواب دید دی چې کتاب ځان ته کم خوښوي او وخت به انشاءالله بس اول به هم هغوی ته ووایو انشاءالله. زه به ورسره خبره وکړم انشاءالله تاسو ته سبا احوال درکړم. هغوی چې ماشاءالله د حدیثو په باب کې ډېر زیات خدمت کړی دی او تاسو به شاید د خبرو نه وپېژنئ خو ډېر یو عاجز په دې یوټیوب کې درسونه شته چې ورکوي الشیخ نور الرحمن هزاروي اوس جامعة الرشید کې چې د تخصص استاد دی کراچۍ کې. الله پاک دې خدمتونه قبول کړي. الله یو په کوټه کې پخوا یو عالم په ما ډېر سخت ګران و ښه خوندوره ترجمه د قرآن عظیم شان به یې کوله دغه مولانا عبدالواحد په نامه کړي عبدالواحد وحدت په نامه داسې یو نوم و ډېر یو خوندور کار به یې کول، ډېر خوندوره ترجمه به یې کوله. الله بیا زه بیا ډېر وخت ترجمې ته کېنستلم بیا هغه د دوی د یوټیوب پاڼه پخوا و یعنې موږ دغه وخت کې دعوت نه و شروع کړی بیا هغه ورکه سوه. ډېر ښه عالم و په دې پښتنو کې ډېر ښه علما سته خو مشکل دا ده چې د موږ علما ځان نه ښکاره کوي. مشکل یې دا ده چې ځان نه ښکاره کوي. سره زر خزانې په خدای قسم د لرو د سرو زرو خزانې دي په الله قسم ورمان چې د امت ته یې په دې میډیا کې لږ وخت ورکړی وای. هر عالم په دې میډیا کې باید اوس ګوره اوس د الحمدلله ثم الحمدلله نن له موږ سره په سیرت کې 1500 کسانو ملګرتیا وکړله. دغه 1500 کسان که اوس دلته مخامخ راتللی نو دا به د یو لویې مدرسې شاګردان به ځینې جوړېدل. اوس ګورې الحمدلله په دې میډیا کې دا خو اسف دلته مخامخ 1500 یعنې داسې کسان موږ لرو چې 10 کسان فامیله وي 15 کسان فامیله وي هغه په یو سکرین کې ورته ناست وي نه نو هغه که ورسره حساب کې بیخي ډېر خلق نو خبره دلته دا ده چې په دې میډیا کې ډېر مهم ده په تسلسل سره داسې خپرونې دې ما نه خوښېږي. ګورې که تاسو په دې میډیا کې ډېر لایفونه وي موضوع یې نه وي معلومه مفتیان دي ملایان دي بس هسې لایفونه دي هغه دې دغه خبره د غویمۍ ګرمه کړې وي سره نه نو هغه د موضوع سر و پای نه معلومیږي. اوس دا تسلسل د موږ د سیرت موضوع نه ده انشاءالله تاسې یو هفته یې واورئ که خدای کوي یوه هفته بعد به بیا د دې میډیا کې تاسې د دې په خوند باندې پوهه سئ. هغه خپل وخت او خپل ټیم ته به راځئ چې په دې وخت موږ موضوع ده او دا شروع کېږي. که په کار کې که هر چیرې وي ته به دا موضوع اورې نه به درنه تېرېږي. که بیا درنه تېرېدله بیا به یوټیوب ته ځان رسئ زه کال ته خپرونه درته نشر کېږي.
نو داسې په تسلسل کې د خپرونې شروع سي په تسلسل سره. د موږ مفتي ابو اسامه صاحب خدای جل وعلا دې ژوندی لري، اخلاصمن سړی ده، ډېر اخلاصمن سړی ده، په زړه کې څه شی نه لري. خو دلته موږ یو څه وخت که تاسو خیال کړي په ابتدا کې موږ دغه ورکوله دغه وخت به مو ورکول نیم ساعت خپرونه، خو داسې زر به هغه تسلسل ځینې ورک سو چې حیران به پاته یې. پوه نه سوله څه په دې خبره؟ پوه شو کارسه بالکل. هغه تسلسل د یوې موضوع ساتل د مؤمنانو مسلمانانو دپاره، د یو عالم دپاره چې مؤمنانو مسلمانانو ته معلومات ورکړي دا ډېر مهم چې سر و پای معلوم وي. ګورئ د ما مخته نن تقریبا یو 2 3 4 5 شپږ کتابونه خلاص وو، خو په شپږو کتابونو کې هغه د موضوع سر و پای رانه نه ورکېدل، ځکه تاسو هغه استفاده هم ځینې کولی شئ. ګورئ زه دا نه وایم تکړه علما سته، خو هغه تسلسل چې وساتلی شي ډېر خوند کوي، هغه د مسلمانانو په ذهن کې خبره پاته وي تر یو څه وخته پورې. اوس دا د ما غوښتنه هم دا ده چې ابو اسامه صاحب ته وویلی شي چې په دې میډیا کې پر ځای د دې بحثونه پسې یو بل چاته بحثونه ودې سي، خو د خپرونې په سر کې نیم ساعت باید یوه خپرونه همیشه په تسلسل سره باید روانه واوسیږي. نور خو څوک داسې نسته په میډیا کې، یو ابو اسامه صاحب د خدای دې اجر ورکړي او یو قاري شفیع الله مؤمن د خدای دې ژوندی لري. که تاسو پیژنئ دوستان، خو دوستان خو نه لري د خدای په فضل سره، او نه دی دوستان غواړي په دې میډیا کې، نه نو په دې خبره خو پوهیږو سره نه. نو یاره کاري صاحب دروغ نه شو ویلی ډېر ښه سړی و، څه چې ته وي الله پاک د هغه خاوره هم خوشحاله لري. امین یا رب، امین یا رب. الله دې له تاسو هم حفاظت وکړي، نورو خلکو دې هم الله حفاظت وکړي. نو خبره دا ده چې دا نور خلک خو موږ په میډیا کې نسته، څوک نسته، هسې بیچارهګان. کاري صاحب محترمه خیر مو یوه نیم الفاظ نشو کوی، خو ته خپل زړه ګورې ډېرو خلکو مو سره بخل وکړ په زړه کې. کاري صاحب مو انتقاد ونه کړه چې کاري شفیع الله نه جوړ شي، خو جوړ نه شي. الله دې له موږ نه هم ښه کړي، الله دې له موږ نه هم ښه کړي، الله جل وعلا دې موږ هم ښه کړي، الله جل وعلا دې موږ ته او د موږ ملګرو ته د خیر، د خوشحالي او د عافیت ژوند او زندګي له قاري صاحب سره راکړي. خبره دلته دا ده دا خبر د امام ابو حنیفه رحمه الله او د عبد الله ابن مبارک او د امام اوزاعي را یاد اوس د خپل خبره مې درته وکړه. یعنی اوس که دغه عالم راسي دغه مفتي د مولانا سي وویل، یعنی د دې د تسلسل مسأله دغه عقیده طحاویه که درته شروع سوه دا به بیا نور خوند پسې درکړي، تاسو لږ صبر وکړئ، دا به زه درته راولمه که خو نه پیدا کېږي، خو داسې مخلص کسان نسته، مخلص کسان نسته. د ما په دې لایف کې به پخوا ډېر ډوزماران لایان کېنستل، ډوزن. نو چې کله په دې پوه سو چې موږ ته خو نوبت نه راځي د خبرو د ډوزو د دې او د دې نه راځي، او د الله بندګانو خو ما ته ووایه چې قاري صاحب نور ما پرېږده، زه له دې خلکو سره زه خبرې کوم، ما خو څوک نه دي رامنع کړي، نه د دې په خلاف باندې کارونه سره شروع کړل. داسې مې د ملګرو اډمینانو ته مې ویلي مال سهار ملا لایف راځي، د ما لایف ته بې نه راپورته کوئ. خبره پوه شوست که پوه نه شولاست؟ پوه شو بالکل کارسه بالکل. ځکه دا ټول مو ټرایي کړل، تجربه مو کړل چې دې ته اوبه ورځي دې ساعت او دې ساعت ته نه ورځي، نه؟ هو بالکل. نو موږ چې څومره تجربه مو وکړل ټولو ته اوبه ورغلې ساعتونو ته، ښه ټولو ته اوبه ورغلې. نو داسې د تسلسل مسأله چې وي بیا ډېر خوند کوي، مسلمانان استفاده ځینې کولی شي، مسلمانان فایده ځینې اخیستلی شي، مسلمانان یو ځای ته پکې رسېدلی شي. د میډیا د موږ هدف هم په الله قسم همدغه ده، په رب دې قسم دا اوس چې مې سیرت درته شروع کړل، الله دې خنډ پکې نه راولي. تاسې دعا راته کوئ چې الله دې اخلاص او صداقت را نصیب کړي، الله مو دې له ځان ښودنې نه وساتي، الله مو دې له ریا نه وساتي، اله العالمین مو دې نیتونه نه خرابوي. خدای جل وعلا دې داسې ورځ نه راولي چې د موږ په دې طبیعت کې داسې فایده یو شی پیدا شي چې ما دا کار وکړل، الله دې نه راولي، خدای جل وعلا دې نه راولي. اله العالمین دې نور او اخلاص او صداقت او پاک نیتونه را نصیب کړي. و د غیرت ظلم په میډیا کې کول په دې کې بیل حکمتونه دي، په دې کې تاسو نه یاست خبر، دا تیز لهجه او تیز خبرې دي کې ځان ته حکمتونه داس بیا تاسو ور باندې پوهه سي، بیا ان شاء الله ماته دعا کوي. خدا ده چې په الله قسم خلکو ته د خیر اراده لرو، چې څه شي ذکر په څه شي معلومات دا اوس د سیرت ذکر سي ده، ای په والله دومره ورته خوشاله یم. ګوري تاسو زده کوی کنه، په تاسو په څه پوهیږئ، خو د تاسو پر ځای زه خوشاله یم، وکیت تاسو پر ځای زه خوشاله یم چې
په دې سیرت باندې تاسو پوهه سئ بیا به الله بیا به که خدای کې ویل قدم په قدم باندې درود در په یادېږي، قدم په قدم به صحابه در یادېږي، قدم په قدم باندې به ژوند او زندګي در یادېږي. د نبي علیه السلام ژوند ته سیاري ورزوي، د په کور کې څنګه ژوند کول، د له بیبیانو سره څنګه ژوند کول، د له ملګرو سره څنګه ژوند کول، د له خپلو خلقو سره څنګه ژوند کول. الله اکبر. رئیس محترم د یو 20 منټه مخکې یو عالم راختلی و، هغه د تا غوندې هغه کوي د منظرې کوي، نو هغه لایب ته زه یو 15 منټه کېناستم، کري صاحب یو 2 رفیزیانو څخه ختلي و، هغوی سره یې اړه کوله. نو ما ته نه ده په کور ویلې څه ما څه علم نشته څه زه په چا باندې تنقید وکړم یا عالم ته وایم چې ته داسې کوه داسې مه کوه، خو د هغه منظرې ته د کري صاحب شفیع الله لهجه هم لګېږي، کنی دا به خلک الټا اثرات وکړي. کري صاحب که ته پوه شوی چې دغه سړي څه علم نشته، هغه ته تا دومره موقع نه دی ویل کړي چې هغه د تا منظره خلیولي کړي یا یې سپکه کړي یا څه کړي، هغه ته په خپل انداز پوه کړی دی. نو که اوس منظرې خو زه هم کواشم په قسم په الله د ما خپل موبایل د تا منظروی نه ډاک دی او دومره چېړل د ته وکړم چې ما ته هم درته رسوا کوم، خو هغه انداز د کري شفیع الله سره نشته. خبره دا ده دلالت صاحب زموږ علما چې دي په دې ځای کې ورته چالاقي پکار ده، په دې ځای کې ورته حکمت پکار ده، او په دې ځای کې دا مناظره چې ده، دا مناظره ځان ته اسلوب غواړي، ځان ته اسلوب غواړي. که تاسو خیال کړئ نن د موږ د سیرت خپرونه هم تاسې واورېدله، یعنې له نورو خپرونو سره یې فرق وکړئ نو او تاسې بیا د ما هغه اصلاحي پیغامونه هم واورئ، ته به وایې دا قاري صاحب بلکل شات ده، شات څه شی ده؟ شات ده، شات جنې جوړ شوی. خو د مناظرې میدان چې ده، د مناظرې میدان نو دا که د هر چا کار وایي او دلاور صاحب د موږ خپله نه دي زده، الله دې را زده کړي، الله مو دې پې پوهه کړي، خو دا داسې